بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورل ډرا هم نمبر لیکچر ته که په تیرو درسونو کې چا سره مشکلي نو کولی شي چې له ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. خرازو کورل ډرا اوپن کوو. په تیر کلاس کې موږ په ټولسو باندې خبره کړې وه، همدارنګه په آوټلاین او فل کلر باندې خبره کړې وه. نن راځو په دې ټولسو کې داسې لنډ پروژې کوو چې تاسو ورباندې په تفصیل سره پوه شئ. فار ایگزامپل زه راځم یو بال رسموم، نو زه راځم په پولیګانس ټول باندې کلیک کوم، کنټرول پرس کوم، ما یو پولیګانس ټول واخیست. دې ته زه دې ځای نه آوټلاین هم لږ ذره زیاتوم. صحیح شو؟ فار ایگزامپل 3. دې ته زه فل کلر بلیک ورکوم، آوټلاین ته بیخي لرې کوم په رایټ کلیک سره. شپ نیسم، دې نه یو بل شکل اخلم، رایټ کلیک به پرس کړي. دې ته زه فل کلر د څه کوم ختموم، آوټلاین ورته زه لږ زیاتوم په دې شکل باندې. دلته هم تاسو ته ښکاري راخلم. تاسو به سم په ترتیب او منظم سره کوئ، خو زه تاسو صرف طریقه ښیم. صحیح ده که نه؟ په دې شکل سره ما کلیک، زه راځم دې نه بل ډوپلیکیټ هم اخلم په دې شکل باندې. ما واخیسته، دلته بل اخلم دې سره مزه کېنه په دې هم کلیک. دلته به زه داسې واخلم، بیا به راشم په دې به کلیک کړم. ښکاري تاسو ته؟ دا موس کار نه کوي صحیح. ښه، زه راځم دې ته زه یو کلر ورکوم، فار ایگزامپل تور. دې ته هم تور کلر ورکوم، دې ته هم تور کلر. تاسو ته ښکاري؟ ښه، کله چې د پولیګانس ټول په واسطه داسې شکلونه ډریګ کړه، هغې نه پس ته به الپس ټول باندې کلیک کړي او کنټرول به پرس کړي او داسې به ډریګ کړي. چې ډریګ دې که دا به راواخلي او څه به یې وکړي، منظم به کړي. شپ ټول پریس لږ ذره به یې کټ کړي. ښکاري تاسو ته؟ دلته ورته آوټلاین هم زه غواړم چې څه وکړم، زیات کړم. فار ایگزامپل 4. له دې څخه وروسته به راشي ابجکټ ته، افیکټ مینو باندې به کلیک وکړي. په افیکټ مینو کې به راشي لینس. چې کله موږ په لینس کلیک وکړو، د موږ سره یو بل وړه وینډوز راخلاصېږي. په دې کې به راشي په آی، په چی باندې به کلیک کړي، فش آی باندې به کلیک کړي. چې کله موږ تاسو فش آی باندې کلیک کړو، نو دې ځای نه ورته اندازه به لږ ذره زیاته کړي. هغې نه ښه وروسته به راشي پک ټول به انتخاب کړي او دا به دې خوا څه وکړي، کش کړي. ښه، دلته به دا چک څه وکړي، ان کړي، دا به څه وکړي، راکش به کړي. نو موږ سره څه شی جوړ شو، یو بال شکل اختیار کړه. دې نه آوټلاین ورته زه ورکوم، فار ایگزامپل دا. ښکاري تاسو ته؟ نو څومره په اسانۍ سره موږ د پولیګانس ټول د استفادې نه موږ یو بال جوړ کړو. زه راځم دلته شیډو ورکوم. موږ ویلو چې ډراپ شیډو باندې به کلیک کړي او پاس چې فار ایگزامپل دا به اول سلیکټ کړي، ډراپ شیډو
خپلیس کنه صحیح شو ښه ده وروسته دا به ګروپ صحیح شو راځو په بله طریقه باندې همدا کار په بله طریقه هم کوو زه ما پولیګانس ټول راواخیسته کنټرول ما پریس کړه دې ته آورلاین کلر زه هم څه کوم زیاتوم بل ډوپلیکیټ ته ما راواخیسته دې ته ما ورکړه بلیک کلر فل کلر کنټرول آر یو عمل موږ ته څه کوي تکراروي هغې څخه وروسته بیا به راشي دلته به منظم کېدای شي تاسو به صحیح په منظم شکل څه کوئ جوړوئ سلیکټ بیا زه ټول سلیکټ کوم راځم دلته ښکاري تاسو ته ښه صحیح به تاسو وکړئ وصل کړئ دې شکل باندې دې څخه وروسته راشه بیا په الیپس ټول کلیک او کنټرول سره پریس کړه دې ته آورلاین هم ما زیات کړه بیا راځم افیکټ مینو ته او په افیکټ کې لینس او په لینس کې په دې باندې کلیک کوم او دلته ورته سایز هم زیاتوم هغې څخه وروسته راځم پیک ټول په واسطه څه کوم دا دې خوا راولم نو ګورئ په دې واسطه موږ هم کولی شو چې مختلف قسمه بالونه موږ تاسو رسم نو دغه د پولیګانس ټول د استعمال ځایونه په دې شکل باندې موږ کولی شو چې پولیګانس ټول څه وکړو استعمال کړو ښه راځو دې پسې فار اګزامپل زه راځم یو بل الیپس ټول ما واخیسته د کنټرول سره ما پریس کړه او بیا مې شفټ ټول پریس کړه کنټرول کیو راځم دغه نوډ سلیکټ کوم او بره شیپ نیسم او لږ ځای څه کوم پاس کوم په دې شکل باندې تاسو ښکاري د هغې شکل که نه دلته به راشي او دلته به یو کلر ورکړي هر کلر چې ستاسې خوښ وي کنټرول پریس کړه لږ ځای رنګ ورته څه وکړه داسې تت غوندې کړه لایک آورلاین تی بیخي ریموف کړه د هغې څخه وروسته راشه په مش ټول باندې کلیک کړه مش ټول باندې چې کلیک کړې دلته راشه او ډبل کلیک کړه کلیک 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 دا درې نوډه سلیکټ کړه داسې فار ایگزامپل زه ما دغه دوه نوډونه سلیکټ کړي ته بل کلر ورکړه راشي ته هم داسې سلیکټ کړه بل کلر وکړه نو ګوره دا موږ سره دغه هګۍ شکل څه شو اختیار شو تاسو ته به ښکاري که نه هګۍ که بیا ته په مش ټول باندې کلیک کوې چې زه د رنګ کې تغییر ورته نور هم راوړم راشه مش ټول باندې کلیک کړه دلته ډبل کلیک وکړه راشه دغه ځای هم سلیکټ کړه دغه نوډ هم سلیکټ کړه او راشه ته یو رنګ ورکړه نو څومره په اسانۍ سره موږ په کورل ډرا کې هګۍ ډیزاین په دې کې خو بس مشکل نه انشاءالله نه مشکل نه ښه راځو زه بیا الیپس ټول اخلم او دا هم کنټرول پریس کوم هغې نه وروسته په شفټ ټول کلیک کوم شفټ ټول باندې کلیک کوم هغې نه مخکې ابجیکټ سلیکټ شفټ ټول سلیکټ کنټرول کیو زه راځم دغه لاندې نوټ څه کوم دا دپېره لاندې راولم ښکاري تاسو ته ډېر نه ښه څومره چې تاسو ته ښکاري فار اګزامپل دومره واخیسته زه راځم دې ته یو کلر ورکوم فار اګزامپل دا کلر آورلاین ته بیخي څه کوم ریموف کوم کله چې ما آورلاین ته ریموف کړ له هغې څخه وروسته راځم زه په مش ټول څه کوم کلیک مش ټول به انتخاب کړي او لایمونه به څه کړي زیات کړي کلیک کلیک داسې هم فار اګزامپل دغه دوه نوډونه ما سلیکټ کړي ته یو بل رنګ ورکوم دې نه هم زه دغه څلور نوډه څه کوم سلیکټ کوم او ته زه هم دغسې یو رنګ ورکوم سلیکټ کلر دغه نور به زه هم واخلم سلیکټ به کوم ته به زه هم وایټ کلر ورکړم مش ټول کلیک داسې په اندازه به تاسو رنګ ورکوو چې ښکاره نه شي دغه دوه نوډونه ما سلیکټ کړي ته ما کلر ورکړه صحیح شو زه بیا په مش ټول کلیک کوم راځم مش ټول ته په مش ټول کې زه دغه ځای کې زه هم کلر ورته څه کوم سپین کلر فار اګزامپل داسې له دې څخه وروسته دا ګوره موږ سره شي شکل اختیار کړه د کاڼۍ
راځم زه پولیګانس ټول اخلم دا ډرای کوم دې نه ورته دغه څه کوم کمومه دا داسې اخلم له هغې څخه وروسته راځم پیک ټول سلیکټ دلته زه په دې کې لیکم چې کله ما په دې کې لیکه لاندې راځم لږ ذره دا ورته څه وکړي بس په غټ به کې څومره چې تاسو ته ښه ښکاري له دې څخه وروسته الټ ای ام به پریس کړي او فل کلر به کړي فل به چک کړي او بیا به اوکې کړي زه غواړم چې دغه هم همدغه کلر واخلي دا کلر واخیسته زه ترې آوټلاین ریموف کوم او دا څه کوم ډاون کوم چې کله ما دا ډاون کړ نو څه شو ګوره موږ تاسو سره دا به لږ ذره ورته ورکوټه کوچنی به کړو صحیح ده په دې شکل باندې خپل امتداد دې څخه وروسته زه راځم فري هاینډ ټول څخه هلته ګوره فري هاینډ ټول زه ستاومه داسې دې ته راځم لږ ذره سایز څه کوم ورته زیاتوم اګزامپل ما 10 واخیست نو که په دې اوس موږ کلیک کړو نو وګوره موږ تاسو سره ګاڼې شکل اختیار شو که نه څومره په اسانۍ سره موږ تاسو کنټرول راکړي دغسې مختلف قسمه ډیزاینونه کولی شو صحیح ده که نه په دې کې خو بس مشکل نه وي ښه پیک ټول سلیکټ آل او کنټرول جي زه دا ګروپ کوم دلته ما ادا کړي ښه له دې څخه وروسته راځو بل ته زه راځم په پولیګانس ټول باندې کلیک کوم دلته راځم بیسک شیپس انتخابوم او بیسک شیپس باندې کلیک کوم دلته راځم زه فار ایگزامپل ما دا انتخاب راځم دلته زه په دې چې زه کلیک کوم ال پلس ای ام چې ما کلیک فلټر چک ده اوکې کوم چې دا کلر واخلي دا کلر واخیسته آوټلاین دې څه کوم ریموف کوم آوټلاین دې ما څه وکړو ما ریموف راځم زه فري هاینډ ټول ډرای کوم او دلته زه سیو لاین ورکوم تاسو به ښه سم صحیح په دې شکل باندې لایک آوټلاین ورته څه کړه لږ ذره زیات کړه 2 points زه هم راځم دا کلر ورکوم ښه چې کله ما دا ورکړه دا به زه لږ ذره کوم باره هغې څخه وروسته دا زه پیک ټول سلیکټ کوم دا ګروپ کوم کنټرول جي دا به څه وکړي شپ سره به ونیسي او لږ به یې ورکوټه کړي ډبل کلیک سره لږ ځله به داسې راونډ کړي ښکاري تاسو ته راونډ په دې شکل دا وبه کړي راځو بله ډوپلیکیټ ته خولو کاش رایټ کلیک سره بله کاپي پرېږده او څه وکړه شکل داسې د دې مخه څنګه کړه دې خوا ته واړه صحیح شو دې څخه وروسته یو بله زه دې نه بله ډوپلیکیټ اخلم کټ رایټ کلیک ما پرېښود دا به څه وکړي ډبل کلیک دا به داسې سیده کړي پیک ټول سلیکټ اګزامپل دلته ما پرېښود راځم دغه دوه سلیکټ کوم او دونه څه کوم زه کاپي اخلم رایټ کلیک سره او کنټرول آر سره څه کوم ریپیټ کوم لاندې طرف ته تاسو ښکاري کنټرول آر نو وګوره چې زموږ د څه شی جوړ شو د غنمو هغه وږ زه بیا راځم فري هاینډ ټولس اخلم دې ځای نه کلیک کوم او داسې لاندې راځم ډرای کوم په دې شکل دلته ورته آوټلاین څه کوم هم لږ ذره زیاتوم اګزامپل اته دې ته هم راځم دا وایټ کلر ورکوم صحیح شو رایټ کلیک د دې څخه وروسته به راشي پیک ټولس او پیک ټول په څه به څه وکړي دا به ټول سلیکټ کړي کنټرول جي ګروپ به کړي نو وګوره څونه اسانۍ سره موږ تاسو وکولی شو چې دغسې یو ډیزاین هم وباسئ شو په دې کې خو بس مشکل چا سره نه وي بیخي ښه راځو زه بل یې بیا یو ریکټینګل ټولس اخلم داسې دا ګورې ما ریکټینګل واخیسته شیپ پریس کوم کنټرول کیو پریس کوم دغه نور ما سلیکټ دغه لږ ذره داسې کوم دې شکل باندې دا ګورې تاسو ښکاري او دغه هم لږ ذره داسې بره کش کوم دا نور ما سلیکټ په دې شکل زه راځم دې ته هم څه کوم دغه رنګ زه وایم چې دې کې باید دا رنګ هم واخلي نو څه به وکړي الټ ای پلس ام به پریس کړي او د فیل به چک کړي اوکې به کړي دا رنګ دا هم واخلي اول به دا څه وکړي دا سلیکټ کړي دا ټول به سلیکټ کړي
هغې څخه وروسته به څه وکړي الټ ای پلس ام به پریس کړي او فل کلر اوکې کوم رنګ دې ولې دا رنګ دې واخلي دا چې واخلي زه غواړم دې نه آوټلاین لرې کړم ریموভ کړه آوټلاین نه ګوري که دې ته رنګ هم زیاتوه شي او هم ورته کموه شي نو زه راځم دې نه وروسته به زه څه وکړم زه یو ریکټینګل اخلم ډرای کړم شیپ ټول پریس F10 کنټرول کیو راځم دلته یو نوټ اضافه کوم ایډ نوټ دغه نوټ به سلیکټ کړي او دلته به ایډ نوټ باندې کلیک کړي یا ډبل کلیک سره یا هم پاس به کلیک کړي ایډ نوټ دا دوه نوټونه څه کوم زه ډیلیټ کوم سو کې دا نوټ به هم ډیلیټ کړي او دا به هم ډیلیټ کړي د هغې څخه وروسته رابه شي په دې به کلیک کړي دلته او پاس به دغه ټول انتخاب کړي لږ ځله به یې څه وکړي داسې وکړي ښکاري تاسو ته د هغې څخه وروسته به راشي په دې به کلیک کړي خالدي نه مخکې دا د نوټونه به څه وکړي دا به هم ډیلیټ کړي دا ما ډیلیټ کړي دا نوټ ما هم ډیلیټ کړي زه په دې کلیک کړي دلته کلیک راځم دلته یو کلر وکړم فار ایگزامپل دا کلر ما ورکړ ورته آوټلاین دې څه کوم ریموف کوم مش ټول باندې راځم په مش ټول کلیک کوم ډبل کلیک سره غواړم ډبل کلیک کنټرول زیډ دغه نور صرف سلیکټ کوم او دې ته یو کلر ول ورکړم ایگزامپل ما دا کلر ورکړم نو څه وکړې دا به راواخلې دلته به لږ ذره روټیټ کړي نو تاسو به هم لیدلی وي داسې ښایسته څیزونه موږ تاسو څه کولی شو په کورل ډرا کې جوړولی شو دا وګوره سلیکټ آل کنټرول جي ګروپ وګوره موږ سره د ام شکل جوړ شو په ډېرې اسانۍ سره نو داسې ډېر ډیزاینونه موږ تاسو کولی شو نو دا نو به تاسو پورې اړه لري چې څومره کار په کورل ډرا کې تاسو کولی شي څومره چې عملي کار وکړي هماغومره تاسو نظر کولی شئ چې مختلف ډیزاینونه رسم کړئ صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نه انشاءالله نه ښه راځو زه غواړم ګوره یو بل ډیزاین تاسو ته وکړم زه راخلم ما ریکټینګل ټولس راواخیسته ما څه وکړه ډریک شیپ ټولس ډېر زیات استعمالیږي صحیح شو دې نه مخکې به زه کنټرول زیډ کړم زه به دغه دوه کنټرول پریس کړم او دغه به یې څنګه کړم راونډ کړم دغه کونجونه ما راونډ کړ هغې څخه وروسته شیفټ ټول راځم کنټرول کیو دغلته یو نوټ زه څه کوم اضافه کوم ایډ نوټ د هغې څخه وروسته دا د نوټونه څه کوم ډیلیټ وعلیکم دا چې ما کله ډیلیټ کړم راځم دا لږ ذره کوچنی به کې دې ته فار ایگزامپل زه غواړم یو کلر ورکړم آوټلاین به ترې ریموف کړي په رایټ کلیک سره بیا ډبل کلیک چې کله وکړل چې دا روټیټ علامې راغلی د هغې له وروسته دغه ماین نقطه به یې راواخلې او لاندې به یې راکش کړي چې کله د ماین نقطه راښکته کړه لاندې دا به دې کونج نه ونیسي او داسې لږ ځله به یې روټیټ کړي بیا به رایټ کلیک سره پرېږدي او کنټرول آټ څه به وکړي ریپیټ به کړي نو وګوره تاسو ښکاري نو ته کولی شي چې بیا مختلف رنګونه ورته ورکړي چې کوم رنګ ستاسې خوښ هر رنګ ستاسې خوښه وي تاسو دیدنه ورته رنګونه په خپله خوښه څه وکړي ورکړي د هغې څخه وروسته زه راځم یو الیپس ټول راخلم او کنټرول پریس نیسم اگزامپل دا آوټلاین څه کوم دی ریموف کوم بیا سلیکټ آل کنټرول جي ګروپ شو سره داسې مختلف ډیزاینونو لپاره موږ تاسو ورڅخه استفاده کولی شو ښه راځم زه فلیګانس ټولز باندې کلیک کوم کنټرول پریس کوم دې نه ورته یې نوډونه څه کوم اضافه کوم نوډونه مې چې اضافه کړه شیفټ ټول پریس کوم F10 او دا څه کوم لاندې طرف ته داسې زه راوړم چې کله مې دا راوړه تاسو به کله لیدلی وي که چې هغه هپي ټایټنس چې کله یو څوک یو بینر جوړوي زیره هغه شکلونه دغه شکلونه دي نو چې کله د ورکې سر کې زیره راشي نو دا ټول مختلف ډیزاینونه موږ تاسو کوو موږ تاسو لږ ځره فکر وکړو که غواړئ چې یو ښه ډیزاین وکړئ نو تاسو به د ښه نظریه ایډیا ولرئ کله چې تاسو ایډیا کلیر وي نو تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه ډیزاین په کورل ډرا کې جوړ کړئ ښه راځئ یو بل ډیزاین کوو راځم ما دلته ګوره راځم ما ریکټینګل الیپس ټول واخیسته هغې څخه وروسته زه راځم یو ریکټینګل هم اخلم دواړه سلیکټ کوم شیفټ سره او زه راځم
ټایم باندې کلیک کوم دا زه بیلوم او دا زه ډیلیټ کوم ښکاري تاسو ته یا د دې څخه وروسته زه راځم په شفټ ټول کلیک کوم کنټرول کیو راځم دلته یو څو نوډونه اضافه کوم 2 او 2 نور مزه دواړه سلیکټ ایډ نوټ موږ سره به نور هم اضافه شي صحیح شو د هغې څخه وروسته زه راځم په دغه نوټ باندې کلیک کوم په دې کلیک دا څه کوم لږ زره داسې پاس طرف ته کش کوم بیا دلته کلیک کوم بیا دا کلیک کوم ټول په همدې طریقې سره صحیح شو کلیک کش کلیک کش ښکاري تاسو ته ښه کله چې دا شکل موږ ډرایګ کړو دې څخه وروسته به راشي فري هینډ ټول لاینز باندې به کلیک کړي د دې کوڼ نه ماته لاین واخله او داسې یو لاین ډرای کړه صحیح شو ښه دلته به لاینز کلیک کړي او دا به څه وکړي دې ډرای کړي دلته به اول د دې زمین نقطه دغه ده دلته زه یو لنډ اول یو الپس ټول سلیکټ کوم چې ماته معلومات وشي چې دا زمونږ هغه منځ نقطه ده ما سلیکټ کړي دلته راځم یو کلر وکړم فار ایګزامپل ما دا کلر وکړ او لاین ته ریموو کوم فار ایګزامپل دا ما ورته دا څه کوم ډاون کوم یا راځي دلته آبجیکټ مینو ته او آرډر ته راځي لکه اوس دا موږ سره ډاون شو خو چون چې کلر موږ دې بل ته نه دی ورکړی زه کلر ورکړم هغه موږ سره څنګه شو ډاون شوی دی نو دا موږ سره مین نقطه څنګه شوه معلومه شوه دا هغې څخه وروسته زه راځم شفټ ټول څه کوم فري هینډ ټول سره اخلم او دلته زه کلیک کوم ښکاري تاسو ته ما کلیک زه شفټ ټول پریس کوم کنټرول کیو هغې څخه وروسته راځم په دې زه کلیک کوم دلته په دې کلیک کوم هلته وګوره دا څه کوم لږ ذره داسې ډرای کوم ښکاري تاسو ته له هغې څخه وروسته همدې نه یو ډوپلیکیټ راخلم ډوپلیکیټ ما واخیسته مخې دې خوا وړم صحیح شو چې مخې مې دې خوا واړوله ریا به شي دلته به دا د کنجو څه وکړي ښه منظم به کړي خو تاسو به ښه په زوم کې څنګه کوئ کار کوئ دا به راواخلئ دلته به دې کونج سره څه وکړي بس هم صحیح شو راځم یو بل لاین اخلم سټرایک لاین وامه په دې ځای کې کلیک کوم او داسې ډرای کوم شپ به ونیسي تر څو موږ سره لاین څنګه شي سیده شي همدغه نه زه څه وکړم دا به طرف ته نو ګوره موږ سره له نوم واچول که نه په دې کې خو څه مشکل نه لرئ بیخي ښه د دې څخه وروسته راځو په سمارټ فیلډ ټول په استفادې سره سمارټ فیلډ ټول زه کله کوم دې ته یو دا ټول ښه دلته ګوره دا ولې موږ سره دا جوین شو ځکه چې دلته موږ نه ادمن کوم لاین موږ سره پاتې ده چې یعنې صحیح سره وصل شوی نه دی بیا به زه لږ ذره دا لاین څه وکړي سلیکټ تر څو موږ سره څنګه شي صحیح وصل شي دا به لږ ذره ډرایګ دا هم صحیح دی رای به شدیز ده دلته ګوره موږ سره پاتې دی دا لاین به باندې کلک کړي او لږ ذره به یې څه وکړي لاندې به راولي اوس شي اوس که زه په سمارټ فیلډ ټول باندې کلیک کوم نو ما سره به څنګه شي رنګونه به واخلي ګوره بېلګه ښه تر دې چې کله موږ سمارټ فیلډ ټول استعمال کوو اوس راځي دا موږ سره بېل بېل ابجیکټ شو زه غواړم دې ته دا رنګ ورکړم دې ته دغه کلر ورکړم هغه کلر ستاسو باندې ډیفرنس کوي چې هر کلر تاسو خوښوي تاسو کولی شئ ورته ورکړئ له هغې څخه وروسته به زه دا ټول سلیکټ کړم داسې ما سلیکټ ټول مې سلیکټ کړه او راځم باډر یې څه کوم آوټلاین یې ختموم په رایټ کلیک سره تر دې ځای پورې څه مشکل نشته نه ښه دغه اول ابجیکټ ما سلیکټ کړ مخکې موږ تاسو وویلی چې راځو په دې کلیک کوو انټراکټیو فیلډز په دې کلیک کومه داسې کش کوم داسې کې زه ورته یو کلر بله انتخابوم لږ ذره چې همدغه ریډ دی خو لږ ذره فار ایګزامپل سپین کلر یې صحیح شو لکه دا اوکې بیا راځم په دې بل ټولز کلیک کوم دې ټول څخه دې ته هم زه کلر څه کوم لږ ذره کوم هر کلر چې تاسو یې خوښوي دا هم وشو دا سلیکټ کوم راځم په دې کې هم زه څه کوم ډبل کلیک او دلته هم ورته رنګ څه کوم لږ ذره پیکه کوم
ښکاري تاسو ته یا اگزامپل دا له هغې څخه وروسته راځم ماوس کار اوږد دی رولډره کار پرېښود ښه دا به زه اوکې کړم دا اوکې ښه راځو بیا به دا سره وکړو کلیک څخه وروسته زه به اول لیسټولز باندې د ماین نقطه څه وکړم معلومه کړو ته ما کلر ورکړو فار اگزامپل دغه آوټلاین کې ما لرې کړ او دا زه هم شپ سره څه کوم ډاون وم دا ډاون لړ free hand tools free کلیک څومره چې زومینګ کې موږ تاسو کار وکړو هغومره زموږ ستاسو ډیزاین څنګه راځي ښه راځي ماین نقطه همدغه ده راځم هلته کلیک دلته هم کلیک دا به لږ څه وکړي د هغې نه بیا نه وباسي صحیح ده که نه هغې نه وروسته په شفټ ټولز کنټرول کیو راځم همدغه لاین څه کومه کلیک بس دا وکړم دلته به راشي دا نوټ به څه کړي سلیکټ کړي تر څو چې د نوټ سره صحیح جوین شي صحیح شو لاندې به هم وګورئ ښه بیا زه شفټ ټول پرس کوم لږ ځره نور هم زه دا شکل څه کومه دننه کومه په دې شکل باندې تاسو ښکاري راځم دې نه زه یو کاپي اخلم کلیک رایټ کلیک مخې دې خوړم صحیح شو د به هم ته راواخلئ او د نوټونو سره به یې څه وکړي د کونجونو سره به یې صحیح وصل کړي داسې په دې شکل باندې پس هم څنګه دی وصل دی اوس سیده سټریټ لاین ډرای کړو شپ سره به ونیسو شپ به پرس کړي موږ سره به سیده لاین ډرای شي دا به هم وګورئ چې صحیح وصل دی او که نه بیا به راشي پاس او دا لاین به څه کړي چې د شپ رایس کنټرول کړو دغه لاین دی چې دغه نوټ سلیکټ کوم او څه کوم ښه هغې څخه وروسته به راشو په سمارټ فیل ټول باندې به کلیک کړو 1 2 3 دلته کوم ځای کې موږ نه بیا حتما په دغه لاین کې موږ نه دغه پاتې دی غرمه دی پس ته ډوډۍ راوړو چېرته دی کلیک راځه غرمه د ډوډۍ خو به لاړ شي سلیکټ دلته موږ مخکې هم ښه دا موږ سره څنګه شو جوش کلیک کلیک غواړم دې ته یو رنګ ورکړم فل کلر وایټ چې کوم رنګونه ستاسې خوښي د خپلې خوښې رنګونه به ورکړي دا به ټول سلیکټ کړي او څه به وکړي آنلاین به ترې ریموف کړي دلته به راشي دا به څه وکړي بګ به شي یا خوښه دې وړې نه وړې دا صحیح شو صحیح شو ښه له دې څخه وروسته موسم کار کړي د آنلاین ریموف یا آنلاین ورته ورکړه معلوم شي صحیح شو د دې څخه وروسته زه راځم پین ټولز راخلم پین ټولز باندې ما کلیک زه راځم همدغه نقطه نیسم دغسې کلیک کومه داسې په دې شکل باندې نه هغې څخه مخکې به دا ټول څه کړي کنټرول جي ګروپ به کړي دا به سلیکټ کړي داسې او کنټرول جي یا به دلته کلیک کړي کنټرول جي یا به کنټرول جي ووایي صحیح شو له هغې څخه وروسته پین ټول به راواخلې او دې نقطې باندې به داسې کلیک کړي داسې به لاندې راشي دلته به څه وکړي داسې په دې شکل باندې ښه صحیح فار ایگزامپل دې زه آنلاین څه کوم آنلاین هم تاسو به ښه دقیق جوړوئ ښه آنلاین دې ته ما دا کلر ورکړه
دا څه کوم شیفټ ډاون زوړم او دا به لږ ذره اپ کړي څومره تاسو ښکاري نو ګورئ داسې مختلف ډیزاینونه موږ تاسو څه کولی شو په کورل ډرا کې جوړولی شو دا کنټرول جی چا سره څه مشکل کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړي ښه یو اسایمنټ به واخلئ چې دا کوم کار ما وکړو تاسو به ټول هم په همدې شکل باندې څه وکړئ همدا به جوړ کړئ دې عملي کار وکړئ تر څو چې ستاسو هم یاد شي خو یوه خبره ده که په کورل ډرا کې چېرته موږ تاسو پریکټیکل کار ونه کړو نو بیا نشو کولی چې کورل ډرا میزه شي یعنې عملي کار پکې ډېر ضرور دی زه دې نه کاپي اخلم راځم دا ان ګروپ کومه دلته زه یو کلر ورکوم فار ایګزامپل شین کلر ما د شین کلر ورکوم راځم مش ټول ته مش ټول په استفادې سره زه کوم یو څو نو ډبل داسې لږ کړو او دې ته به هم یو کلر ورکړو تاسو ته ښکاري دا شو راځم دې ته زه دا هم زه ول ګروپ نه وباسم دې زه رایټ کلر ورکوم بیا راځم په مش ټول باندې کلیک کوم کلیک مش ټول واخلم دلته به کلیک راباشم هلته به دا دوه نورونه څه وکړم سلیکټ کړم اګزامپل دا هم سلیکټ کوم ښه دې څخه وروسته راځم یو بله کاپي هم اخلم دې نه او دې غاړې څه کوم خطا کوم ښه دې ته راځم څه کوم تور کلر ورکوم دا هم سلیکټ هغې څخه وروسته راځم په مش ټول باندې کلیک کوم یو څو نوټ بل ته څه کې سلیکټ به کې اګزامپل سلیکټ هم که څه به وکړې دا به بیل کنټرول جي کې کنټرول جي او دا هم کنټرول جي نو موږ سره څنګه شو هر یو بیل بیل نو داسې ښایسته ډیزاینونه موږ تاسو کولی شو چې په کورل ډرا کې څه وکړو جوړ کړو که بیا هم چا سره څه مشکل وي نو کولی شي چې له ګروپ کې له موږ سره شریک شي اسایمنټ همدا اسایمنټ دی چې دا کوم کار ما وکړو دا به تاسو ټول عملي کار وکړئ او هر کس زه ګورم هر شاګرد یا هر ملګري چې دغه تاسو په دې سکرین باندې کوم ډیزاینونه ښکاري 1 2 3 4 5 6 7 دا باید هر شاګرد عملي وکړي او ګروپ ته واچي سره د خپل نوم ولیکي چې زه وګورم چې څوک کار کوي څوک نه کوي څوک عملي کار کوي څوک نه کوي څوک وخت تېروي که نه کوي صحیح شو دا باید هر شاګرد همدا کار وکړي او په ګروپ کې واچي تر څو موږ ته معلومات وشي چې دا اسایمنټ ترسره کوي یا نه کوي نو دغه شپږو اسایمنټ دی دا به ټول وکړي او بیا به د عکس په شکل سیف کوي او ګروپ کې به واچي تر څو موږ ته پته ولګي چې آیا شاګردانو اسایمنټ کړی یا نه دی کړی ښه اوس غواړه چې دا د جی پی جي په شکل ثبت کړي فایل منو ته به راشي او ایکسپورټ باندې به کلیک کړي دې کې به ورته څه انتخاب کړي جی پی جي یا جی پی جي دلته دا ټول چې هر ایکسټنشن ستا خوښ وي ته کولی شي چې سیف یې کړي جی پی جي د یو نوم ورکوې به ډایرکټ ډیسکټاپ انتخاب یې ایکسپورټ کله چې په ایکسپورټ باندې کلیک کړو نو دا به لږ زر وخت ونیسي له هغې څخه وروسته به ترې شو کسټم باندې په دې سیټینګ باندې به کلیک کار موډ دلته ته کولی شي چې تا دا کوم ډیزاینونه تا کړي دا بلیک اینډ وایټ ګریسکیل سیف یې کړي آر جي بي سیل کړي یا سین وکړي زه هم نه آر جي بي کلیک او هغې نه بعد هم دا به څنګه شي موږ سره سیف شي تاسو به لږ صبر ورته وکړئ پروسس روان دی دا ګورئ پروسس موږ سره روان دی صحیح ښه رازونه دا موږ سره څنګه شو سیف شو دا ګوره که زه ډیسکټاپ ته راشم او زه په دې کلیک کړم پن نو ګوره موږ سره هغه ډیزاینونه د جی پی جي په ایکسټنشن کې ثبت شو نو په دې طریقه به تاسو هم سیف کړئ او په ګروپ کې به یې واچوئ تر څو موږ ته پته ولګي چې کوم شاګردان دغه اسایمنټ ترسره کړی او کومونه که چا سره څه مشکل وي
نو کولای شئ چې په ګروپ کې له موږ سره